السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو که په لږ وخت کې تاسو په یوټیوب باندې کامیابیدل غواړئ او په لږ وخت کې تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړئ نو دا نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده. دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د شارټ چینل په باره کې یو څو اهمې طریقې درښایم چې په دې طریقو سره به تاسو د یوټیوب په دنیا کې په ډیر کم وخت کې د یوټیوب نه ډیر څه وګټئ او په ډیرو اسانو طریقو باندې تاسو د یوټیوب په دنیا کې د خپل اوږد سفر په لږ شان ټایم کې سر ته رسولی شئ او ان شاء الله د دې ویډیو نه بعد زه هر هغه کس ته ګارنټي ورکوم څوک چې د یوټیوب په شارټ باندې کار کول غواړي او څوک چې د یوټیوب د شارټ نه پیسې ګټل غواړي نو که په دې طریقو باندې هغه عمل وکړو او په دې قسمه طریقو باندې هغه خپلې ویډیوز اپلوډ کړي نو ان شاء الله په یوه میاشت کې به هغه ته ریزلټ میلاو شي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو د هغه خلکو دپاره ده څوک چې په شارټ چینل باندې کار کوي یا څوک په شارټ چینل باندې کار کول غواړي او په 2026 کې هغه خپل ځان کامیابول غواړي نو دا ویډیو بالکل مس نه کوئ، تر اخیر پورې وګورئ، په هر یوه طریقه باندې ځان پوهه کوئ نو ان شاء الله د دې ویډیو نه بعد به زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې تاسو به په ډیر کم وخت کې د یوټیوب په دنیا کې کامیاب شئ. نو زه د خپلې ویډیو طرف ته خو د ویډیو نه مخکې که چېرې تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې نوي یې نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ولې چې په دې باندې به تاسو ته هر قسمه انفارمیشن بالکل صحیح ملاویږي. دوستانو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې د یوټیوب په شارټ باندې مونږ له کار شروع کول ولې پکار دي؟ آیا مونږ د یوټیوب په شارټ باندې کامیابیدلی شو؟ آیا د یوټیوب د طرف نه څه اپډیټ راغلی دی چې تاسو په شارټ باندې کار وکړئ؟ اولنی سوال زه دا کلیر کوم چې یوټیوب د ټولو نه زیات زور ورکړی دی چې تاسو ځان له شارټ چینلې جوړې کړئ یا تاسو شارټ ویډیوز جوړې کړئ. اوس په دې ځای کې یوټیوب چې کوم دی نو د نورو پلیټفارمو لکه د ټیک ټاک شو، فیسبوک ریل، انسټاګرام ریل د دې سره په کمپټیشن کې دی او یوټیوب غواړي چې دې پلیټفارمو ته ماتې ورکړي او د دې پلیټفارمو سره داسې مقابله وکړي چې دا پلیټفارم یې د یوټیوب شارټ ته ونه رسیږي. د دې نه مخکې د یوټیوب شارټ چې کوم دی نو په هغه باندې بلهاشه خلکو کار کاوه او د یوټیوب چې کوم شارټ الګوریتم و نو هغه به ویډیوګانې پوش کولې، وایرل کولې به، خو خلکو به زیاتر انټرسټډ په دې کې نه و. د هغه وجه دا و چې آر پی ایم سی پی ایم لو و، کومه پیسې چې به میلاوېدې هغه به ډېرې زیاتې کمې وي. اوس یوټیوب دغه مسله هم حل کړه. اوس یوټیوب چې کوم شارټ آر پی ایم سی پی ایم دی هغه هم زیات کړو، د هغه دپاره چې کوم بجټ دی هغه هم سیوا کړو او کنټینټ کریټرز ته وایي چې تاسو راشئ او په شارټ باندې کار شروع کړئ او څومره چې ستاسو نه کېدلی شي نو تاسو شارټ چینلې جوړې کړئ. نو اوس زمونږ چې کوم انټرسټ و هغه په شارټ کې موجود و، خو موږ ته چې کومې پیسې وي هغه نه میلاوېدي نو یوټیوب هغه مسله حل کړه او کوم آر پی ایم سی پی ایم چې دی هغه هم سیوا کړو. نو اوس که موږ په شارټ باندې کار کول غواړو یا په شارټ باندې کار کوو نو موږ ته به پیسې میلاویږي. نو په دې وجه زه تاسو ته هم دا ریکمنډ کوم چې تاسو د یوټیوب په شارټ باندې کار شروع کړئ. د یوټیوب شارټ اوس تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې درکوي او ډېر په لږ وخت کې درکوي. اوس دویم نمبر خبره دا ده چې یاره یوټیوب په لانګ ټرم ویډیوز یا شارټ ټرم ویډیو باندې یو شان پیسې ورکوي. موږ له لانګ ټرم ویډیو پرېښودل پکار دی او په شارټ کار روانول پکار دي؟ نه، بالکل داسې نه ده. کوم چې شارټ ټرم ویډیو دی په دې باندې هم تاسو ته کار کول پکار دي، په دې باندې هم تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې میلاویږي او یوټیوب دواړه قسمه ویډیوګانې ریکمنډ کوي. یوټیوب دا تاسو ته نه دی ویل چې تاسو په شارټ کار شروع کړئ، لانګ ټرم ویډیو پرېږدئ، بلکې یوټیوب تاسو ته زیات زور په شارټ ځکه راوستی دی چې یوټیوب په دې وخت کې په کمپټیشن کې دی نو د دې وجې نه تاسو ته زیات تر دا وایي چې یاره تاسو په شارټ باندې کار شروع کړئ. او بله د مزې خبره دا ده چې په شارټ باندې کار کول ډېر زیات اسان دي. اوس په دې ځای کې دا زموږ دپاره یو موقع ده او د دې موقع نه به مونږ فایده څنګه اخلو؟ نو دوستانو د دې دپاره به مونږ یو چینل جوړ کړو. که چېرې تاسو په یوټیوب باندې آلریډي کار کوئ او په یوټیوب باندې ستاسو یو چینل موجود او تاسو لانګ ټرم ویډیوز جوړوئ نو تاسو کوشش کوئ چې د خپلې دغې ویډیو نه شارټ ویډیوګانې جوړوئ او د دې دپاره یو جدا د یوټیوب چینل جوړ کړئ. بله خبره دا زه کوم چې تاسو سره په یوټیوب چې کوم لانګ ټرم ویډیوګانې په کوم چینل اپلوډ کوئ نو تاسو کوشش کوئ چې په دې باندې هم تاسو تقریبا په ورځ کې یوه یا دوه ویډیو شارټ هم اپلوډ کوئ. مخکې دا چې کله به تاسو شارټ او لانګ ویډیو یو ځای په یو چینل باندې اپلوډ کولې نو د هغې وجه دا و چې د یوټیوب الګوریتم به کنفیوز کېده. خو اوس هغه مسله هم حل شوې ده که تاسو په دواړه
قسمه ویډیوګانې په یو چینل اپلوډ کوئ نو بالکل په دې باندې څه فرق نه پرېوځي. خو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو ځان له یو جدا چینل جوړ کړئ. دا زما یو مشوره ده ستاسو دپاره. که تاسو زر کامیابېدل غواړئ نو تاسو به یو جدا چینل جوړ کړئ شارټ. که چېرې تاسو په یوټیوب باندې کار کول غواړئ، په هر یو پلیټ فارم تاسو کار کول غواړئ، تاسو کومې ویډیوګانې جوړوئ نو د هغه نه به تاسو شارټ ویډیوګانې وباسئ او په دې شارټ چینل به اپلوډ کوئ. اوس د دې فایده دا ده چې یو به ستا د لانګ ټرم یوټیوب چې کوم ته لانګ ویډیوګانې جوړې د دې دپاره به الریډي یو مارکیټینګ جوړ شي. لکه مثلا تا په خپل یوټیوب چینل باندې دا ویډیو اپلوډ کړه چې د یوټیوب چینل به څنګه جوړې، نو دا خو تا په خپل چینل باندې اپلوډ کړه، دا تقریبا 10 منټه یا 20 منټه ویډیو ده. نو د دې نه به ته شارټ جوړې او دا به په خپل شارټ چینل باندې یو ویډیو د دې نه اپلوډ کړې او دې سره ته خپل لینک هم ورکولی شي، د خپل چینل په باره کې ته انفارمیشن هم ورکولی شي. چیرې زما د مزید یا د فول ویډیو کتو دپاره زما چینل ته لاړ شئ، ویزټ وکړئ. نو یو خو به ستا په شارټ چینل باندې هم ویوز راځي او بل دا چې ستا د دې شارټ چینل د وجې نه ستا په لانګ چینل چې ستا کومې ویډیوګانې دي نو هغه ځای ته هم آډینس ځي او ستا که په ویډیو کې دم وي او ستا کنټینټ برابر وي نو خلک به ځي او ستا ویډیو به ګوري او ستا چې کوم لانګ ټرم کوم چینل دی نو هغه به هم سبسکرایب کوي. نو یو فایده خو دا ده چې یو به ستا د چینل مارکیټینګ هم کیږي او بل دا چې پری پروموشن به ستا د چینل کیږي. که چېرې ستا لانګ ټرم چینل پروموټ نشي نو ستا چې کوم شارټ چینل دی نو دا به خامخا پروموټ شي او دا به مونټایز شي. نو په دې ځای کې تاسو مهنت او خواري خو الریډي کوئ، ویډیو جوړوئ، ایډیټ کوئ، تمنیل جوړوئ، چینل باندې اپلوډ کوئ، ټایم ضایع کوئ. نو د دې دپاره ښه خبره دا ده چې تاسو سره یو بل چینل موجود وي او د هغه نه تاسو شارټ وباسئ او د ورځې درې شارټ چې کوم دی نو دا په خپل دې چینل باندې اپلوډ کوئ. بل او اهمه طریقه دا ده که چېرې تاسو ماسټر مایند خلک یې او تاسو وایئ چې یاره مونږ بالکل د دې شارټ نه پیسې ګټل غواړو نو یو اسانه طریقه درته درښایم. که څنګه چې په نن سبا دور کې تاسو د یوټیوب په شارټ باندې کتلی شئ چې هلته د کرکټ ویډیوګانې به هم تاسو ته میلاویږي، د فوټبال ویډیوګانې به هم تاسو ته میلاویږي. دا یو ماسټر مایند پلانینګ دی. دوستانو که دا چېرې تاسو کول غواړئ نو په دې طریقې سره تاسو په 10 نه واخله او په 20 ورځو کې تاسو خپل شارټ چینل مونټایز کولی شئ او په دې باندې تاسو یو په ډبل زیاتې پیسې ګټلی شئ. دا کار چې دی نو دا اصل کې کاپي پیسټ دی. مطلب دا چې ته به د یو غټ یوټیوبر ویډیو را اخلي او په خپل چینل به اپلوډ کړې نو ظاهره خبره ده چې ته به سټرایک میلاویږي، ستا چینل به ریموف کیږي، ستا چینل باندې به کاپی رایټ ایشوز راځي. نو د دې دپاره د ماسټر مایند ضرورت دی. اوس دوستانو په دې ځای کې دا خبره یاد وساتئ چې زیاتر چې کوم شارټ چینلې دي نو په هغې باندې دا قسمه کنټینټ اپلوډ کیږي چې غټ یوټیوبرانو ویډیوګانې راغستی کیږي، د هغه نه شارټ جوړیږي او په دې چینلو باندې اپلوډ کیږي او هغوی ته ډېرې زیاتې پیسې ګټي، نه هغوی ته کاپی رایټ ایشو میلاویږي، نه په هغوی باندې څه قسمه سټرایک ورکول کیږي. خو هغوی یو طریقه کوي، هغې ته ویل کېږي ماسټر مایند پلانینګ. دوستانو کله چې تاسو د یو یوټیوبر ویډیو راواخلئ لانګ ټرم ویډیو نو تاسو به هغه ویډیو بالکل ټرانسفارم کوئ. مطلب دا چې هغه به تاسو داسې چینج کوئ چې د یوټیوب الګوریتم ته پته ونه لګي چې دا قسمه ویډیو په یوټیوب باندې اویلیبل ده که نه ده. نو د دې دپاره به اوس تاسو څه کوئ؟ سمپل دوستانو، مثلا که تاسو د رونالډو د یو ګول ویډیو راواخلئ نو تاسو به دا ویډیو کې څه ایډیټینګ وکئ، مطلب تاسو به په دې کې چینجز وکئ. د چینجز مطلب دا دی چې په دې باندې تاسو ور وایس وکئ، ورسره په دې کې تاسو لږ ډېر کټ کوټ وکئ او دې سره تاسو د ویډیو چې کوم په کیپ کارټ کې ډایرکشن هم بدلیږي، د دې سره د دې چې کوم برایټنس دی، سیوا کېدل، کمیدل، شیپس دي، دا هم تاسو چینج کوئ. ورسره په دې باندې تاسو اټومیټیکلی کوم له پاسه چې سب ټایټل دی، لکه ته چې کومه کمنټري کې نو دا په سب ټایټل کې هم په دې باندې ولیکه. نو د دې نه ته یو شارټ ویډیو جوړه کړه او دا ویډیو ته په خپل شارټ چینل باندې اپلوډ کړه. د یوټیوب الګوریتم بالکل دا قسمه ویډیوګانې سکین کولی نشي او نه تاته په دې باندې بیا څه سټرایک میلاویږي، بلکې په دې باندې په میلیون کې ویوز راځي. او که فرض کا ته دغه محنت کولی شي، دا قسمه ایډیټینګ کولی شي، لږ ډیر ته ماسټر مایند خپل مازغه استعمالولی شي نو دا کنټینټ ستا لپاره بهترین دی چې تاسو د انګلیش کنټینټ راچوت کوئ، په دې باندې اپلوډ کوئ. نو په دې سره به یو تاسو ته آر پی ایم، سی پی ایم هم ډیر زیات آی میلاو شي او بل دا چې په ډیر
لږ وخت کې به تاسو چینل مونټایز هم شي. خو که فرض کا تاسو دا قسمه ایډیټینګ نشئ کولی، ویډیو ټرانسفارم کولی نشئ، نو بیا تاسو ته دا قسمه طریقه کار نه دی پکار، بلکې بیا تاسو شارټ ویډیوز جوړوئ. شارټ ویډیو 15 سیکنډ 1 منټ ویډیو دا ډیره زیاته اسانه ده. تاسو د خپل کلی علاقې نه ویډیوز جوړولی شئ، ویلاګ جوړ کړئ، شارټ ویډیوز جوړ کړئ، تاسو کوم هنر کوئ د هغې نه ویډیو جوړ کړئ او تاسو په دې باندې اپلوډ کړئ. شارټ چې کومې ویډیوګانې دي هغه وایرل کیږي، خو بشرط دا چې تاسو د ورځې 3 ویډیوګانې کم سے کم په ډیلی بیسس باندې اپلوډ کوئ. بل دا چې تاسو همیشوالی وکړئ، داسې نه چې ته یوه هفته مسلسل ویډیو اپلوډ کړه بیا هفته غیب شه، نه، ویډیو به اپلوډ کړئ تر هغې پورې به اپلوډ کړئ تر څو پورې چې ستا چینل مونټایز شوی نه وي. او بل دا چې ته به بالکل ریل او جینوین کنټینټ اپلوډ کړئ، داسې نه چې نن تا ویلاګ جوړ کړو، سبا ته ټیک ویډیو جوړه کړه، بل سبا د سپورټس جوړه کړه، دا قسمه کنټینټ نه وایرل کیږي. نو دا قسمه ویډیوګانې جوړوه او اپلوډ کوه، نو ډیر زر به ستا ویډیوګانې اپلوډ شي. بل دا چې د شارټ چینل لپاره د دومره ریسرچ ضرورت هم نشته او د دومره ټایم ویسټینګ یا د ټایم ورکولو ضرورت نشته. په ډیلی بیسس په اسانه سره 3 ویډیو ته اپلوډ کولی شي، خو کوشش به کوې چې ستا کنټینټ بالکل بهترین وي. او که ته کوشش کوې نو ته یو داسې ډفرنټ کنټینټ جوړ کړه. لول ته شارټ چینل وګوره، د شارټ چینل وزټ وکړه، څومره چې شارټ چینل دي دا ټولې وګوره، بیا د هغه نه یو داسې کنټینټ ته جوړ کړه چې هغه مختلف وي. نو مختلف کنټینټ چې کوم دی نو دا په یوټیوب باندې एकदम وایرل کیږي، ته به خبر نه یې ستا کنټینټ به وایرل شوی. نو په دې وجه باندې هم ته د یوټیوب د شارټ نه پیسې ګټلی شي. نو اوس که چېرې ستاسو سره د یوټیوب شارټ چینل موجود وي نو تاسو په ډیلی بیسس باندې 3 ویډیوز اپلوډ کوئ. هر قسمه کنټینټ تاسو اپلوډ کولی شئ په دا کومې طریقې چې درته ما در وښوي. که په دې طریقه تاسو کار کولی شئ، ماسټر مایند یوز کولی شئ، نو تاسو کاپی پیسټ کار کوئ. که فرض که تاسو دا قسمه کار نشئ کولی نو تاسو بیا ریل کنټینټ اپلوډ کوئ، په دې سره به ستاسو په چینل باندې ویوز راځي. نو دوستانو دا و نننی ویډیو. که ویډیو د باندې ښه لګېدلي ویډیو لایک کړئ. انشاءالله تعالی مونږ 40 ډیز یوټیوب چې کوم ماسټر کورس دی هغه مونږ شروع کوو، په دې چینل باندې به اپلوډ کوو. نو د دې دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په دې کې د شارټ په باره کې چې کومې سټریټیجیز دي هغه پکې هم مونږ شامل کړي دي چې دغه قسمه ویډیوګانې به مونږ په کومه طریقه باندې ایډیټ کوو، په دې کې به ایډیټینګ څنګه کیږي او دا به مونږ اپلوډ کوو څنګه. د یوټیوب په باره کې چې A to Z څومره انفارمیشن دي نو په دې کورس کې به تاسو ته میلاو شي. د دې کورس زما د یوټیوب دا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله زمونږ د کورس مطلب دا چې په 40 ورځو کې به ستا د یوټیوب چینل مونږ دننه مونټایز کوو. دا کورس به بالکل فری او په دې چینل باندې به اپلوډ کیږي. انشاءالله ډیر زر به اپلوډ کیږي. د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او انتظار کوئ.